ملګرو تاسو ته پته یي یا نه زمونږ پاکستان علاقې راولپنډۍ کې دوه زنانو خپله کې واده کړی و. تاسو به اکثر فولډینګ کپړې فولډینګ کاغذ لیدلی وي، خو نن به موږ تاسو ته ویډیو کې ښایو فولډینګ کار. دې دپاره اخره پورې زموږ ویډیو وګورئ. نمبر 1 دا خو به موږ ټولو ته پته یي چې په دې دنیا کې داسې خلک هم شته چې نیغ پراته یي او دې نه علاوه خبرې هم نشي کولی، یعنې کې هغه څه کول غواړي او چېرته تلل غواړي دا هم نشي ویلی. تاسو ته د دې پته شته چې دغه ټول څیزونو پوهېدلو لپاره چې دغه خلک څه غواړي، فرانس دې دپاره پیرالایز روبوټ جوړ کړی دی. دا فل باډي سپورټر روبوټ دی. په دې کې داسې قسمه سنسر استعمالیږي کوم چې د انسان مزغه پړا وهلو نه پس تاسو ته وښایي چې آیا مریض تلل غواړي یا خپل لاسونه به را اوچتول غواړي یا کم یو کار کول غواړي. دې نه پس دغه میکینیکل روبوټ خپل لاسونو خپو په ذریعه هغه شانتې کار شروع کړي. صفا خبرو کې درته ووایو دغه روبوټ دغه شانتې کار کوي چې تاسو ته به ښکاره شي چې دا د پیرالایز انسان روبوټ نه دی بلکې هماغه پیرالایز انسان دی او د هغې بدن په شانتې کار کوي. ملګرو طبي دنیا کې به دغه روبوټ یو نوی انقلاب ضرور راوړي. نمبر 2 ملګرو دغه فیکټ کې به مونږ تاسو ته فولډینګ کار ښایو. دا یو برقي کار وي کم ته چې آرمډي لوټي ویل کیږي، کم چې کورین انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي جوړ کړی دی. دا دنیا اوسه پورې جوړېدونکي ګاډو کې د خپل نوعیت دغه رنګاړی دی کم چې فولډ کېدلی شي، کوم لپاره چې ډیر یونیک ډیزاین او هغې نه علاوه هایډرالیک سیسټم استعمال کړی شوی دی. د کوم له وجې چې دغه گاډی تاسو کله پارک کړئ نو 15 سیکنډه دننه کمانډ نه پس دا گاډی فولډ شي. د کمپنۍ دا هم وینا ده چې د فولډینګ ټیکنالوژي په ذریعه دغه کار چې دی د خپل سایز نه نیمېدی شي او دا چرته هم ځان پارک کولی شي. د ورکوټي ویلونو استعمال په ځای دغه کار فولډ کولو نه پس تاسو خپل ځای کې ایډجسټ کولی هم شئ. دغه ټول څیزونو په وجه دغه کار ډیر زیات یونیک هم دی. نمبر 3 آیا تاسو ته پته شته چې په دې دنیا کې جمپینګ سپایډر په نومي جوله یعنې مکړي هم شته، د کومو چې 2 نه بلکې 4 سترګې وي. هم په دې وجه دغه مکړیاں یعنې جوله په کتو کې ډېر عجیبه هم وي. آیا تاسو دې باره کې سوچ کړی دی چې دغه 4 سترګو باندې به دغه مکړي یا جوله د دنیا څنګه ویني او یا به څنګه ورته ښکاري؟ دغه تاسو چې ویډیو وینئ په دې کې هیومن ویژن یعنې د انسان نظر څنګه وي او یا سپایډر یا د جوله نظر څنګه وي هغه تاسو ته ښودل شوی دی. په دې کې تاسو لیدی شئ چې جمپینګ سپایډر ته رنګونه چې دي هغه ډېر زیات تیز او یا په رڼا کې په نظر ښکاري. په دې وجه باندې دغه مکړي یا سپایډر د خپل ښکار صحیح اگزیکټ لوکیشن ځای او هغې نه علاوه سایز انسان په ځای ښه طریقې سره معلومولی شي. ملګرو زموږ پاکستان ملک راولپنډۍ کې جینۍ سره وړه کړې. تفصیلاتو مطابق د ورپنډۍ جینۍ آسما د نهه نومي جینۍ سره واده کړی. دواړو عدالت کې پیش کېدو نه پس کوټ میرج وکړو. آسما خپل شناختي کارت تبدیل کولو نه پس خپل نوی نوم آکاش ایښودی دی. ملګرو د دواړو تعلق ټیکس له ښار سره دی. بل اړخ ته د آسما پلار راولپنډي عدالت کې د خپل وکیل د لارې رټ جمع کړی. د دې جینۍ پلار آکاش نومي جینۍ ټول دستاویزات عدالت ته ورکړل. نادره لخوا آسما بیبي خپل شناختي کارت بدل کو. د آسما مطابق هغې خپل جنس بدل کو، خو د پاکستان کې د جنس بدلیدل ناممکن او غیر شرعي دي. نمبر 5 په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ګرمیانو کې هلمټ اچولو نه پس موټر سایکل یا سایکل چلول ډیر ګران کار دی، ځکه چې ګرمۍ له وجې هلمټ سر نور هم خولي کی او ګرمي کی. آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د ایجاداتو دنیا کې یو نوی ایجاد هم شوی دی، دماکېدار ایجاد کوم چې AC هلمټ دی. د دې هلمټ نوم فیر AC-H1 دی. دا په 2018 کې امریکای جوړ کړی دی. په دې کې ترمو الکتریک فین او د نه علاوه ایډوانس کولومیټر لیس استعمالیږي. دا داسې ډیزاین کړی شوی دی چې کله نارمل نه زیات ټمپریچر او یا ګرمي وي په دې کې دننه میکانیزم کار شروع کی. د کوم په وجه چې هلمټ کې دننه ګرمي او نمی دا بهر راوباسي. د کمپنۍ دا هم وینا ده چې 1 غنټې چارج نه پس دغه هلمټ 9 غنټو پورې کار کوي او ستاسو سر یخ ساتلی شي. د دې نه زیات وخت لپاره تاسو خپل موټر سایکل یا د سکوټي چارجر په ذریعه چارج کولی شئ. خو په دې کې شک نشته دی چې پاکستانیان هم زر تر زره خپل ملک کې دغه هلمټ اخیستونه مستفید کېدی شي. دا وه نن زموږ ویډیو. د خپل ځان او د خپل خواوشا خلکو خیال ساتئ. الله پامان.